السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صفات عباد الرحمن، الرحمن د بندگانو صفات هغه موږ بیانول. نو دا وخت موږ د رحمان د بندگانو سره تیرو، والله دې به موږ مشمار کی. بس صفات موږ دغه ذکر کړي او بس پاتې دي. کوشش وکړو چې ستینن ذکر کو، او کوم چې پاتې شي هغه به ان شاء الله په روان درس کې ذکر کو. موږ ګوره په دوه درې صفات باندې پوره درس تیرو، دغه تفصیل بیانو. دا صرف دې لپاره چې به موږ عمل وشي. نو خدای ټول چې تقریبا 12 صفات دي، دا په یو بیان کې سره شمارل شي چې دیسه او دغه خبره ختم شي. دا ټول تفصیل دې لپاره کېږي چې به دې عمل وشي. نو به چې څوک په دې باندې عمل کوي هغه خوشبخت انسان دی، او د الله سبحانه وتعالى خاص رحم پرې. او کوم چې اسی اوري په یو غوږ باندې وبلی وباسي، نو دوی د خوشحاليږي نه، بلکې دوی نه به دې خبرې ته پوښ کوي. یو سړی مسله ووري او بیا په عمل نه کوي، نو دې خبره ډېره خطرناکه ده. دغه چې خبره اورېدلې او په عمل نه کړي، کوشش وکوي چې دې خبرو باندې عمل وکړي. الله سبحانه وتعالى د رحمان د بندگانو لري صفات ذکر کړي، او هغه موږ تفصیلا یو صفت بیان کړو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. اخرنی صفات دغه چې غوي د الله سره شریک نه جوړي، او هغه بی ګناه انسان نه وجني چې دغه وجل په شریعت کې رواني، او بل د زنا نه کوي. نو الله په قران کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع الله إلها آخر. دا ولنه په دې ایت کې اولنی خبره ده چې دوی د الله سره بل معبود نه جوړي. د تفصیل کړه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. بيقول إنسان نوجني دي تفصيل مش ترشيو. ولا يزنون أو نزيناك دي تفصيل ترشيو. خاتي سوق ده قناون تيوشو نلوي ومن يفعل ذلك يلقى ثاما. نسوق دي قناون ده كم ذكر شو دي كي کم یوم چا کوو نه دی به د عذاب زی ته داخلي. اثاما یو کنده ده په جهنم کې، هغې له به ځي. یضاعف له العذاب یوم القیامه. الله به العذاب 2 چنده ورکوي د قیامت په ورځ. ویخلد فیه مهانا. او په جهنم کې به همیشه ذلیله. انسان ویری خاص کر دا کمزوري ایمانونو والا چې دا عذاب دنه دا خبره ختم شو. او موږ سود رحمان په بندگانو کې دا خاص بندگان چې کوم دي په دې کې موږ نشو داخلي دي. دي څو د ټول انسانان د چا بندگان دي؟ الله سبحانه وتعالى. کافرانو د الله بندگان دي. خو دې چې دا د عام بندگانو خبره نه روانه. دا خو به خاصو کې خاص دي، مؤمنان خاص بندگان دي، دا به مؤمنانو کې بیا خاص دي. نو الله به مخکې سوی إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مگر که څوک توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي. مطلب دا چې گنجائش شته. د الله سبحانه وتعالى مهرباني ده. الله به دې سړي توبه قبلي، صرف ولا توبه نه قبلي. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله بولا بديان بنيكين بدلي. وكان الله غفور رحيم. والله بخانك انك مهربان بادشاہ.
ومن تاب وعمل صالحا او چې توبه ویسو نیک عمل شروع کو فانه يتوب الى الله متابا. نو ده صحیح توبه ویست. نری توبې باره کې به مختصر خبرې وکړو، به ان شاء الله مخکې چې کوم صفات دي د عباد الرحمن هغه به ذکر کوو. توبې دا مسله اهمه ده ځکه چې څوک بالکل وباسي نه او بعضو ته د اشکالات دي چې زموږ ګناهونه ډېر دي، نو پته نه چې الله به قبلې او که نه. د دې سره به معمولي وضاحت وکړو. د توبې دروازه د ګناهګارو خلکو په مخ کې کولاوه ده. هغوی هر ټیم توبه ویستی شي، هر ټیم هغوی توبه ویستی شي، الا دا چې دغه وخت به راشي د زنکدن ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې د چا د سا مرۍ ته راورسي نو بیا د توبه نه قبلېږي. او دویم هغه چې کله نور په کوم طرف راوخیږي، په مغرب راوخیږي، نو بیا به د توبې دروازه بنده شي. نو دا وخت پورې د دروازه کولاو ده که څوک توبه وباسي نو ودې باسي، بلکې عام اعلان دی الله طرف نه. قل ويا پیغمبر دی خلقو تا یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ويا پیغمبر زما دی بندگانو تا کوم چې د ځان سره زیاتې کړې دي، زیاتې څه کړې؟ ګناهونه کړې دي، خپل ژوند خراب کړی دی. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه ته مه قطع کوئ. د الله طرف نه عام اعلان دی. یو سړی وایي نو زما ګناهونه خو ډېر زیات دي، دا ټول به وبخیس. جواب همدغه آیت کې مخکې دی، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله به ټول ګناهونه وبخي، په امید سره به وبخي که نه؟ امیدونه به کوو پراته به الله غفور رحیم دی. بس اسی وچ په وچ به وبخي نه، د هغې لپاره به توبه وباسي. د توبې لپاره شرطونه دي. دا ټوله مسله به انشاءالله ذکر کوو الله به توفیق سره. او دا عباد الرحمن چې کوم دي د رحمان دا خاص بندگان، د دوی نه ګناهونه کیږي. تاسو چې دوی نه ګناه نه کیږي، د دوی نه ګناهونه کیږي، خو د دوی هغه ګناه دي چې څنګه ګناه وکړي نو بیا به توبه وباسي. انسان دی د هر چا نه ګناه کیږي، د هر چا نه خطا کیږي، نو د دوی نه هم خطا او ګناه کیږي، خو غټ صفت په دوی کې دا دی چې بیا دوی توبه وباسي او الله سبحانه وتعالی ته رجوع شي، د ګناه نه دوی ځان لرې ساتي. در الله سبحانه وتعالی مهرباني ده په دې انسانانو باندې. او موږ خپل ځان دومره نه پېژنو لکه څومره چې رب العالمین موږ پېژني، ځکه چې موږ یې پیدا کړي وو. نو الله ته پته دی چې دا شیطان دوی ته وسوسې اچوي او دا انسانان کمزوري دي. او الله په خپل ویلي وخلق الانسان ضعیفا، انسان چې دا کمزوري پیدا شوی الله پیدا کړی دی، الله ته پته ده. نو ځکه الله موږ ته د توبې دا خبرې کړي دي. ولې الله ته موږ ته توبې دا باس کې په دې قرآن کې د ځای په ځای موږ ته باس کړی دی. یرید الله ان یخفف عنکم، الله غواړي چې ستاسو نه دا بوج کم کړي. که داسې ویلی وی الله چې توبه د سره دي، چې چا چې ګناه وکړه سره حساب کړي، څوک به پاتې شوی؟ یا که داسې ویلی وی الله چې څوک هم ګناه وکړي هغه به زه په هغه ټیم تباه کوم، نو په دې ځمکه به څوک پاتې شوی؟ خو د الله مهرباني ده چې د هغه د توبې د دروازه کولاو کړې ده. دی ویلي دي چې یحب التوابین و یحب المتطهرین. نو الله توبه ویستونکي خلک چې دی هغه یې خوښ. توبه داسې ده لکه انسان چې کپړې څښل شي یا جسم یې څښل شي، نه په ځان اوبه راواړي، نو اوبه چې راواړي کپړې پاکې شي، بدن پاک شي. دغه د توبې سره د ګناهونه پاکېږي، د دې اوبو سره د کپړې ګن پاکېږي، د بدن ګن پاکېږي. نو داسې د توبې سره ګناهونه پاکېږي، خو په شرط د دې چې د توبې چې کوم شرطونه دي او ارکان دي چې هغه پکې موجود دي. هر توبه قبلېږي نه، دا مې اهمه خبره. صرف دا ټکی ویل چې یا الله ما وبخي دا کافي نه دی، د دې لپاره شرطونه دي. دا هغه به انشاءالله مخکې بیانو. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، او څوک چې توبه وباسي د ګناه نه لکه ګناه چې د سره کړي نه. دا څومره غټ فضیلت دی. یو حدیث کې راځي په صحیحانو کې دی چې انسان ګناه کوي او به توبه وباسي، نو الله سبحانه وتعالی وی زما بنده ته پته دی چې زما یو رب دی،
او هغه د ګناه باندې انسان نسی او هغه توبې قبلې نو دغه توبه ما قبول کړي دا کوم انسان چې رب العالمین ته رجوع کوي توبه بس خو دې الله دې یری نه کوي کنه د عقیده ده دو خبرې دې په عقیده کې چې زما رب دې هغه په ګناه باندې نیوکي نو توبه وسته نو دوی مې د عقیده دې چې زما د رب توبه قبلې نو الله سبحانه وتعالى توبه قبول کړه او الله په قران کې وایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه سوق چې د ګناه کار کوي د ځان سره ظلم وکړي ثم يستغفر الله به بخانه وخت د الله نه يجد الله غفورا رحيما ندیب ومومي الله لرا بخانه كونك او رحم كونك شاعر وي سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هف العبد عفا وي پاک د غزاد د هر نقصنا د هر عیبنا چې همیشه منګه بخي او منګه همیشه لګي او خطاګانې او ګناونه کو سمو چې ذات دې ګناونو باوجود چې دغه منګه بخي منګه انسانان یو بل بخو په معمولی غلطي منګه یو بل راونی سونی یو بل مړم او د رب العالمین داسې مهربان واچاره چې د انسانان سسوکی هغه ته واپس شي خیمانه شي وجاړي الله د غر سو وبخي د شرک نه غټه ګناه شتي دا د الله وبخي او موږ یو بل ته بخانی نه کوو الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو یو صفت ذکر کړی د قرآن کې ګور ګناه ګور د هر چا نه کیږي نو د مؤمن نم کی نو الله سوئی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم چې کله دوی نه چې ګناه وشي فحاشته وشي ځان سره ظلم زیاته وکي ذکر الله رایات کی دغه خبره چې کړه ته الله راي دی ته توبه وباسي چې الله نه راي ته توبه نه وباسي یو انسان دی شیطان به غالب شو ګناه وکړه څه ګناه وکړه مثال کې سندري ووري یا مثال کې موبایل کې ولیا بالله صرف حاشیه تصویر یا ویډیو وکړه دا چې دې بند کې نه دزل کې راشي جره الله خو زری دلې الله تعالی یاد شي نو ير براشي یو قسم حالات په دمانه راشي چې هغه خاص حالاتي دغه ګناه احساس دته وشي الله تعالی یاد شي نو چې الله تعالی یاد شي نبی سي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله نبی ډایرکټ چې لړ خپل ګناه بخانو ورد رب العالمین دا د مؤمن صفت ده څوک دې نشي ویل چې مؤمن بالکل ګناه نه کوي دا به غلط وایي ګوره ګناه د مؤمن نه کی خو مؤمن چې ګناو کوي الله تعالی یاد شي الله چې تعالی یاد شي به سو کی به لړ شي نه ذکر وکي د الله او غته رجوع او دا نن سبا غالبا خلک ګناو کوي ولا لازم کې د زړه یو ګډ کې در عظیم چې الله به خپه شوی الله زوري دما الله به مانه تپوس کوي زب الله له جواب ورکوم دا هیڅ احساس نشته ها د انسانانو نه یریشتي ک کمپنی ته 15 منټ لیټ لاړم نو بیا ها د سره په پیرش ګاډي ولا ته سپیډ ورکا هغه وی د اشاره ماته به د جرمانه به مورکو سپیډ ورکا الکه ولي ځان وجني کې دي چې د کی تمړ شي اکسیډنټ وشي وی دا منیجر که خپه شو به بسکو دا دنیا پرس خلک دي او مؤمن سره غمی نو رچا غمی د الله سبحانه وتعالى جغه خپه او کا خوشاله دا د مؤمن سره غمی بانک چوي مؤذن وي حي على الصلاه حي على الفلاح وديره منډي وي الګ صبر وګم شپول ګره معمولی کپوله وته 15 منټه لا ودرېدو ټیم شنو الله خپکی کله خپوش یو ګره سکو دا د مؤمن شانی د خپل رب سره چې دنه خطا کیږي دنه ګناه کیږي خو به سکی به رجوع رب العالمین دومره مهربان دی په قران کې سوی قل قوا پیغمبر للذین کفروا هغه کسانو ته چې کفر کړي دي مؤمنانو ته نه ګوره چاته چې کفر کړي دي سوته وی الله ايته يغفر لهم ما قد سلف کدی دې خپل کارونه قلار شنه تیر شي ګناونه بولو بخه د الله خپل پیغمبر ته دي کافرانو ته وایي کافرانو ته وایي قلار شي مونږ به وبخو امام حسن بصری رحم الله یو پیر ناسو د سورۃ البروج تلاوت وکړو
نو دې تر ورسید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هغه کسان چې په مؤمنانو امتحان او فتنه او سخت راويستي اشاره چاته ده اصحاب الاخدود ولته اکندي کنستي مسلمانانو ته چول ټول سيزلي ثم لم يتوبوا دي توبه ونويستا نو خبره بږي توبه بږي ذکر کړ فلهم عذاب جهنم نديب جهنم تسي ګور هغه امام حسن بصري رحمه الله چې د آیت وی هغه کندي وکنستي ووضعوا فيها النار ور بږي بلکو مؤمنان بږي وسي د سکارې دي جوړ کړو او سوی سبحان الله الله پاک دې فعلوا ما فعلوا سسكارون غيقروا ثم عرض عليهم التوبه الله توبه باسوك ګور هغه توبه الله قبلې نظام استاد باندې قبلې هغه څومره ظلم او زیاته کړي نو د توبې لپاره چې دې به شرطونه دي او هغه مختصر ذکر کو دا خبره دي صفات عباد الرحمن کې منځ کړه نه زکه د موږ لیک تفصیل کو چې په خپو شو توبه څه ته وي الله ته رجوع کول خدای د پر شرطونه دي اولنې شرط دا دی دا کوم کار چې تا کړی دی په دې باندې بتب خیمانه او خپه به په غم کې به چې دا کار ولې معنی شي دا زړه بستادي شي د غم نه ډکی چې دا مولي دا کوتای کړی د الله مبارک ولې مې دا کوتای کړی د الله دین مبارک هغه درې کسان د غزوه تبوک نه پاتې شي وګنه واقعه موږ تفصیلا ذکر کړو په بیان کې كعب بن مالك رضي الله عنه الله دا غدريو کسان مبارک وي غلطي ده وشوتي انسانان دي کنه نو الله سوي ګور دي د دې کسانو توبه الله قبلي ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه الله اذا زمک سم پرخه د غبغو باندې تنګ شي و د نفسونو دغه تنګ شي د سید مری تر رسیدل د زړه د مری تر رسیدل په دغه ځین خطه او چې یاله د څه شي دي زمون او دا وی هغه یقین شو چې بس کڅوک مونږ بچ کولای شي او زموږ توبه قبول شي هغه څوک ته یو رب العالمین د بل څوک نشته الله سره سوکرو ثم تاب عليهم ليتوبوا الله نو مولم توبه قبول کړ ولې ځکه چې دا غوي بری توبه کې ندامت په خپل کار باندې خیمانه ممکن عباس کې سم وليذ بالله الله دې حالاتونه موږ ساتي راشي خپل ګناه بیانې داسې به حیا او به شرم انسان باندې دی لیدل یو خو دې الله سره دښمنی وکړه داغه نه فرمانی دی وکړه به دغه باوجود دومره ته تکبر کې دومره ته امن کې د الله نه یعنی بالکل نه یرا نه حیا نه شرم نه قدر نو راشي ته د وقېسي شروع کوي ما ابو دا چل دي سی وک الله به پردا چولی نو اس پکاري دې سوچ شروع کی چې الله به ګوره خپي کې خوشاله وي نه نه دا سوچ نشتی راغ ته تم بیانې وي ما ګوره دې شکار کړي نو توبه کې اولنې شرط څه دی ها چې به دې ګناه باندې به خیمانه دویم شرط پکې دا دی چې دا بستا مضبوطه اراده چې بیا به دې ګناه ته نه واپس کېږم او چې سره توبه وباسي اوس به توبه وباسم بیا به ګناه کوم بیا به توبه وباسم نو بیا به ګناه کوم بیا به توبه وباسم نه د توبې الله نه قبلې د ګناه زمانه وشو زبې خیمانه مسخه پېم بیا به نه کومه د دویم شرط شو دریم دا چې د ګناه به پرې دی په دغه ټیم هغه ګیرولې نه پرې دی کله به پرې دو چې زویر الله راکو او چې دا واده مې وشي چې دا خزمه به دې مخ کې ویني به دې صفا مخ کې نو به دغه نه وسوګو به پریدو لکه ګناه کې به زېما خطوبه مې ده د توبې الله نه قبلې ګناه به زکو مزيوي بیا به د پارام ځل چې دین بیا ګناه پریدم نو دا سویم شرط شو دریم سلورم شرط دا دی چې د توبه په دغه وخت کې کوم وخت کې چې توبه قبلي مخ کې وي چې دا سا د روح دې مری ته نه رسیدلې کله چې تر رسیدلې نو بیا توبه نه قبلي او دویم دا چې نور د مغرب طرف نه وخت بیا توبې دروازه د بند شو دی آیت کې الله ویلي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله بوله د بدیان بنیکانو سره بدلی کی الله دې مهرباني ته ګور
او دی رحمت د رب العالمین. د دې مطلب یو مطلب علما دا ذکر کوي چې ژوند به بدل شي، اعمال به بدل شي. مخکې دغه اعمال د ګناهونو، نو اوس دغه اعمال لسدي نیک اعمال دي د بخانی لایق دي. چې نو مخکې اخلاق بدو، اوس اخلاق څه شو؟ خشو. مخکې ریاکار اوس مخلص شو، مخکې حرام خور اوس حلال خور دي. بعض علما دا مطلب ذکر کوي. او دویم دا دی کوم چې واضح دي چې د تیر شي ګناهونه بول الله ټول بدل کې بنې کیانو سره. او هغه دي سي دي چې همیشه د خپل ګناه یادینو پخیمانه وي کنه، نه د دې پخیمانه د لاسه الله دغه ګناه هغه وبخله او بدل کړ په نیکی سره. ولې په نیکی سره بدل شو؟ ځکه چې دغه ګناه د لاسه د پخیمانه دي، نه ګناه دي نیکی، دغه ګناه نه څه جوړ شو؟ نیکی تی جوړ شو. مختصر به یو دوه درې خبرې ذکر کوم چې د دې د لاسه ډېر خلک توبه نه وباسي. اولنی غټ خبر چې د لاسه خلک توبه نه وباسي التسويف، سبا او بل سبا چې کوي. زه خیر چې کله بوډا شم، زه ته چې بوډا شم ځوانان دنیا نه مړ کی کنه، تاسو نه دی دي دا بازو چې واده وکم ولې دې کسان نه دي مړ چې ودونه نه کړی. دا بازو چې بچی مې وشي ولې بچو پیدا کېدل مخکې خلک نه مړس. نه دا خلک چې دی دوی توبې نه منشي دي تسويف دلاسه. او زبرت یو قصه ذکر کما. یو کسو ګناونه کول وی سبب توبه وباسم، سبب توبه زم سبا لمړو. دا قصه دغه سوچو کې یو کس وی سبب توبه بس سبا لسو خبره ختم شو، سبا لمړو. ته ولنډه مختصر قصه د خپل ځړه تواچو. سبب توبه بس سبا نو، سبب ګیره پرې سبا نو، سبب د فلمونو د هر څه پرې سبا نو، سبب چې د مول پر سره حکومت د غوینه ما پیغول خو سبا نو، سبب د حرام پیسې پرې د حرام مزدوري پرې خو سبا نو، غریب سبب د ظلم ذاته پرې خو سبا نو، سبب د موږ چې د سبا نو بس د سید امام سره موږ شروع کوو سبا غریب وونو سبا د امام سره موږ کړه. نو په دې قصه پوه شو د یو مختصر واقعي زړه کوزه کوي. دویمه خبره چې دغه د لاس خلک توبه نه وباسي هغه د چې د الله سبحانه وتعالى په بخانه باندې یو اعتماد دی، بس چې الله بخانه کوون کړي. نه د ډېر خلک سوی الله سره غفور رحیم دی. دی خلکو ته زه یو دوه آیتونه ورم ډېر نه. الله په قران کې وایي نبئ عبادي، اے پیغمبر زما د بندگان دی خبرې نه خبره ک څه خبره ده؟ انی انا الغفور الرحیم، چې یقینا زه بخانه کوونکی رحم کوونکی. صرف دې خبره نه ختمه چې په دې باندې موږ اعتماد وکړو بس کین او الله غفور رحیم دی. مخکې سره خبره شتي وان عذابی هو العذاب الالم، او زما عذاب ګور الله عذاب دې سخت دی. اے پیغمبر دا دوه خبرې زما دي بندگان ته ګور دوه چې زه ګور بخانم کو ګور چې عذاب ورکوم نو سخت عذاب ورکوم. الله غټه ګنام بخي دغه مشیت لاندې شرک نه علاوه وی بخي. او کله نه کله د میچازو د ساس کی د لاس له قبر کې عذاب هم درکې وره. د میچازو داري په انسان باندې لګیدلی کنه د دې د لاسم الله په قبر کې عذاب ورکې د عمل خو ظاهر کې وړو کې عمل نه. دویم آیت ده الله د خپل ځان مبارک وي غافر الذنب وقابل التوب. الله ګناونه بخون کې دي او توبې لره قبلون کې دي. مخکې سره بل ټکیم دي شدید العقاب، عذاب دې سخور کوي. ولې دا ټکی الله دی یو بل سره ولې دې پر ولې چې انسانان په دې خبر باندې بس سید الله غفور رحیم دې بخانه کول کې به موږ بناش ځکه سره الله دویم ټکی مرګري کی. دریمه خبره چې راغی د لاسه د خلک د توبې وستو کې کمزوري هغه چې د دنیا د چې دنیا د لاسه چې دوی په دنیا کې مصروف شي او د بچو سره د محبت او د مال سره د محبت د نه پوری توبې وستو ته. نو ځکه زموږ ته ټول ته د نصيحت ته چې د وسنه د نن
د دې سکن خالص توبه رب العالمین ته وباسي د توبې د موضوع د موږ ریاض صالحین کتاب شرح من کو د جمعې پښپمانی هغه درسونه کې تفسیری به کې توبې د موضوع او یو څو درسونه ما توبې په دې مسله باندې کړل د تفصیل لخوا خدانن توبه وباسي کنه وباسي دا کوم کسان چې په منځ کې کمزوري دي یا معاملاتو کې کمزوري دي یا شکر د رسول په طریقه نه دي معاملات د رسول په طریقه نه دي د رسول الله سلام په لار مضبوط نه دی روان څوک بچا به روان دي د نن د وسنه توبه وباسي او ځان ته مختصر قصه مخې ته ساتي د رحمان د بندگانو موضوع مخې ته روانه ده الله سبحانه وتعالى وی والذین لا یشهدون الزور د رحمان بندگان هغه کسان دي چې دوی دروغ ولنزي والذین لا یشهدون الزور دروغ زیته نزي وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کله چې دي په یو ناروا کار باندې تیریږي نو ځان ته ساتي دې کې دوه خبرې مختصر خبر به دی مبارک یو والذین لا یشهدون الزور د دې دوه تفسیرونه اولنې دا چې د رحمان بندگان هغه څوک دي چې په دروغ باندې گواهی نه ورکوي شهادت الزور حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیحانو کې دا حدیث ته د ابو بکر رضی الله عنه وی كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم من رسول سره ناسو فقال الا انبئكم باكبر الكبائر وی تاسو ته په غټو ګناونو کې غټه ونه خم غټو کې غټه قالوا بلى يا رسول الله ولنا من توخه الاشراك بالله د الله سره شریک جوړول وعقوق الوالدين د مور بلر سره زیاته کول د مور بلر نافرمانی کول وکانه متکئا دغه وخت پر رسول سم ناس ډډه لګولې و دا دوه خبرې چې وګړي ډډه لګولې و فجلس لدريم تکیناستو او دریم سوا الا وقول الزور الا وشهاده الزور د دروغ گواہی ورکول او د دروغ خبرې کول وی فما زال يكرر الرسول سم لګیا وشهاده الزور وشهاده الزور وشهاده الزور وشهاده لګیا نو یمنګ وی چې لیته سکت ارمان چې د رسول سم غلیش زموږ د زړه وسوځي دوی پر رسول سم باندې ولی رسول صلی الله علیه وسلم یو خدای لګول کېناستو او بیا لګیا دی وی د دروغ گواہی او د دروغ گواہی د دروغ گواہی دروغ گواہی صحابه جرمان رسول سم غلیش دې مطلب دی چې ګناه وړه ده ها دا غټه ګناه ده د دروغ گواہی ورکول حق باطل کول او د باطل نه حق جوړول د زموږ په پښتنو کې ډیره زیاته ده ګوره ډیره زیاته خاص کر د زمکې د پټي د مسله کې خپلانه زموږ په نسب کې راول خپلانه سپینګری گوي بور کې کنه خپلانه سپینګری د ګوره خبرته چې دا زیاده ده نه دی خدای دې چې نسبی دی کنه نبی راشي نل تاسو کې گوي ورکی نو میا شپته 2 ورځې بعد اعلان شو خپلانه مړله گوي چې ور کړی او هغه زمکه د گواہی دلاسه ازره گواہی دلاسه دی غریب انسان نه لاړ شي نو بس بیا په کې د نور لګي او د غوي وارثانو ته پاتې کی او د په قبر کې پروت یو سلسله هغه بالکل روانه بده بسي د دروغ گواہی کول رښتیا دروغ کول دروغ رښتیا کول او الله سبحانه وتعالى په قران کې دینم منع کړی ده چې د گواہی په پټیم نه ولا تکتم الشهاده گواہی به نه پټه بلکې دیزی پوری الله سبحانه وتعالى دومره ویلي یا ایو الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ایمان والو کله چې ګوانی ورکوي نو ګوره په انصاف سره د الله لپاره ولو علی انفسکم خپل ځان مبارک دا ګوره چې ایمان غواړي چې انسان د خپل ځان مبارک ګوي ورکي او په ګوي کې د نقصان خدا د اوچت مسلمانی ولو علی انفسکم او الوالدین کمور بلار دیمی مور پلار ټول نږدې دي نو شروع الذي مور پلار نو وکړ استاد پلار چې سره مسله ده او دروغ ست پلار وې مثال اغلی ګره خبره په دروغ روانه کړي او ته په دغه لار تیرې دي اکه څه دا وګړي د خرجته ته به ورېلې سې چلې وې د ستاد پلار دا خبره کې ته دی ورګي سه نو زموږ معاشره سوې د دې ګوسکه ها پلان مرګرتیا به کې تر پلان مرګرتیا ونه کې ته خلک سوې
د پلار ملګرتیا وکي خاګر کا بدرو اگر کا بدرو خکه ظلم کوي که ظلم کوي دا مخامخ سره غریب دی خیر دی که غریب دی دا مخامخ سره د قیامت پر تپوس کوي تپوس وکړي قیامت پر وزدل ته دنیا کې مونږ ناشي خنه دی وایي چې زمانه پلار رښتیا وي الله وینا په دې کې وګوي ورکه اگر که دا ګوي د چا خلاف ته د پلار خلاف ته دا د مؤمن شان دی بل والاقربین کو نږدې خلک کوي دوی مطلب د دې دا دی والذین لا يشهدون الزور دوی مطلب دا دی چې دوی دې مجلس ته نږدې چې بای کې د رب العالمین نافرمانی کوي دا اوچت صفت الله سبحانه وتعالى په من کې پیدا کی دې مجلس ته د رحمان بندگان نږدې خاص بندگان چې په کوم ځای کې ټنګ ټکوري په کوم ځای کې سودی په کوم ځای کې جواریانی کیږي په کوم ځای کې فلمونه په کوم ځای کې ډیشي دې مجلسونو ته د رحمان د خاص بندگان چې دوی ته نشي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی و چې تکله غلط کار ویني نو سبکه پلاس به بدله او چې د لاس طاقت نه په خله به بدله د خلی طاقت نشته نه بیا پزړه به بدله نه پزړه کې به څنګه بدله پزړه کې به دې کار ته بدوي چې رقم کار چې دوی کې دوی بد کوي او د دې کار د لاس سره دوی سره بغض ساتي د دې کار د لاس او دریم بسو کې د زیب وته پرې خیر رسول الله کچا کې د دریم صفاتوم نه بیا رسول صلی الله علیه وسلم دین اخو به ایمان زره برابر ایمانوم بیا نشته وي چې څوک دام نه کوي رسول صلی الله علیه وسلم د شړشمو دانی امر ایمان بګی نشته وي په دې درو کې کمزوري خبره ده چې زیب وته پرې چې سړی د ګورانګر سره اقشان ناسي او دا غسر چې په مجلس کې غب شپ لګینی ته سوچ ود کې بس ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د شرشمو دانی امر ایمان پکې نشته حدیث کې راځي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل په بني اسرائيل کې اولنې نقصان چې پیدا شوی هغه سو كان الرجل يلقى الرجل يسړی د بل سړي سره ملاو شو فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع نو دبوته وی پلانیا د الله نه ویریګه د پلانې کار پرې د فینه لا يحل لك د کار سره پر حلال نه رد به وکړو په غلط کار به شي وکړو رد به وکړو د اوس کار وکړو بد ها د کار وکړو مرز مخ کې روان دي ثم يلقاه من الغد سبال ابو سربيه ملاو شو فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده سید چې ګنا نه به منکو خدا دا چې دې ګنا د لاسه بده دنه لري کېدونه بلکې د سره به خوراک کوونکو د سره به اسخا کوونکو د سره بناسو دا وبني سره ګولنه نقصان الله دې موږ پر دې رواچي زم که خپل حالت ته موږ وکړو سمره دې مجلسونه چې موږ خوراک اسخا کور سره ګروان دي او دغه بیا پر اولنی ورځي وته وي دا کار حرام دی بس بګی بالکل خو نه ټکه وبس نو سړي خپل قبر دی دغه دینم بدتر شو کنه بالکل غږونه کو فلما فعلوا ذلك کله چې دوی دا کار وکړو ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم دا زونه الله دی یو بل سره دغه اختلافات پیدا کړو او الله په لعنت وي د چا په جبا د عیسی علی السلام په جبه او داوود علی السلام په جبه د حدیث امام ابو داوود امام احمد راوړی الله په قران کوي وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها او کله چې تاسو ووري چې په یو مجلس کې خلک د الله په آیتونو پورې خاندي باغې پورې ټوغي کوي او د کفر خبرې کوي فلا تقعدوا معه تاسو دغه سره نکینی ډیر مجلسونه نن سبا د دین په خلاف دي ډیر مجلسونه د دیندارو خلاف دي څوک به ګيري پورې خاندي نو څوک به یو عالم پورې خاندي نو څوک چې نه په مجاهدینو پورې خاندي نو څوک چې په کس پورې خاندي چې پنسي د ګټونه بری دي په دې مجلسونو کې وکینی نه وکینی بلکې بدی کې دنه ټول هغه مجلسونه مرالو او هغه اخترونه مرالو کوم چې د کافرانو دي د کافرانو چې کوم خاص اخترونه دي باغې کې شرکت ناروا ده او دغه مبارکي به مغول نه ورکي اسلامو چې مبارکي څخه خبره غونه خو سره ته مبارک شه نه غټه خبره چې کله ته کافر ته وای چې مبارک شه نو مطلب دا چې دغه اختر منی کنه او دغه اختر چې منی نو طاقت احساس وکړو چې ستاسو د دین سره نه صحیح دغه اختر بګشتي ستاسو د اختر صحیح دا باز کسان چې نه
د کریسمس ورته کې سم بلا وته وي په دغه ورځ باندې ولګي نه دا غوي سره به د انګريزانو سره به دا غوي له هدي وړي او غوي له اختر مبارکین ورکي نو باز به کې د هندوانو سره د هندوانو هغه د سنم وي هولي او هندوانو هغه د هولي ورځ وي نه دی په دغه ورځ بخوا کې سره کوم هندوی هغه ته مبارک شي او هندوی له خوشحالي پروګرام کړی دی سره مناسي نو ته خدا منی چې د اختر صحیح دی ځکه هوتل مبارکۍ له ځکه هوتل شریک شي مؤمن د کافرانو په اخترونو کې دا نه شریک کیږي نه دا غوي په عبادتونو کې دا غوي سره شریک کیږي و اذا مروا باللغو مروا کراما او کله چې ته بناروا کار تیریږي نو څنګه تیریږي ځان ته بچ کی نه خو دروغ مجلس لذي او چې کله تیریږي نو ځان بالکل پاک ساتي خپل ځان باغی سره پلیتای نه د ګناونو د مجلس ته ځان لري ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر سوق چې ایمان لري په الله او آخرت باندې د حدیث ته وکړي فلا يجلس على مائده يدار عليها الخمر ندی په هغه دسترخوان باندې نه کینی چې باغ باندې شراب راته دې څه مطلب دی یعنی سوق چې په الله او آخرت باندې ایمان لري ندی د ګناه په مجلس کې نه کیږي دا غزين لري ساتي الشيخ سوق وسه ازمن ترنه استه پکې امام دې زمنګ او هغه نور سنه کې خو د انډیا فلم پکې ګوري نو څنګه دا غزين پاسونو صحیح ده ما ته وسوي ته جواب ورکړي زه جواب دور کوم صحیح ده ستر دې ماما دې سپینګری مشران دي کلوې غیره ولته رب العالمین دې قیامت پر به حساب کتاب هغه کوي جنت او جهنم دغه پلاس کړي جنت ته بوتلې کامیاب شوي جهنم ته بوتلې په نمونو تباہ او برباد شو واستغفر مرزي له کده ماما او د کاکا زور ته استاد الله نه ډیر ښکاری ولي عزو بالله یو سید هغه مخه پکوا فلمونه کو سره ګوري او ک سندري و سره او کار سره وري خو مؤمن الله نه خپکای الله خپکای نه د دې مجلسونو بایکاټو کې بایکاټ دنن نه چې کوم مجلس کې ټي وي په کوم مجلس کې ډیشونه او دا دمتوب او دا قصې به رواني او بای کې دروغ او غیبتونه او نشید تماشې کې د مجلس کې زما سره سکار نشته او نه دغه مجلسونه لور زمان دا د مؤمن طریقه او چې وته وي وې دغه لپاره به بل ځای کته غوړي دا بس به دي سي وي بل ځای کته غوړي نه نو دي سي کارو بل ځای ونی سکنه نو هغه دي سي چې څه زیبم لري شي زمونږ د ماما د زوی موږ سره به دې رکې درځو جواب ورکوم سن جواب ورکوم اوسر بالکل نشتی ګوره خو دې جواب سره خا ماما زوی نشي پر خو دې ویني نشي پر ته خو پر خو دې پاکستان کې کنه مو پر خو دې کنه اخوګه خزه پاتې شي او اخوګه بچي ماما زوی نشي پر خو دې ماما زوی پر خو دې شي خود ته خبره ولخ کوي چې مړه دومره غټه خبره غو نه سندري اوري چې دومره غټه خبره غو نه فلمونه ګوري په دغه مجلس کې سره نه شي زمازان له خبره غزال له خبره دا خبره یې ذکر ودا کوي نو کوشش کوي چې کم مجلسونه د ګناهونو مجلسونه د غین ځان لري ساتي بل صفت الله ذکر کړي د عباد الرحمن او د اخرنه صفت په درس کې ذکر کو والذين اذا ذكروا بآيات ربهم او کله چې د رحمان د بندگانو ته نصيحت کیږي او څوک ته د قران تلاوتونه ووري قران وتووري او نصيحت وته کی په دې آیتونو سره لم يخروا عليها صما وعميانا د رحمان د بندگان په دغه ټیم کې نه کاني او نه لاندې هرې څه مطلب نه کاني او نه لاندې ها دا خبره اوري په دې خبره عمل کوي د دې تفصیل به مخکې کو زمانه او خبره یې رشوي تیر شوی دغه سره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوی کې دا خبره ذکر کړې ده ويرفع لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله قوم يشربون الخمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله چې کله خلیفہ نو د باز کسانو شکایت وته چور مخکې کو چې دوی د غس کې دا شراب سکي یو څومره ګری دوی شراب سکي فامر بجلدهم وی کوړي ولور کې سزا ولور فقيل له ان فيهم صائما ودا یو چې سرنه سود ګر روجوا دي نور شراب سکري او د دې یو صرف دانی چې شراب نه دي سکري بلکې سو روجه کېو
ناغوت ابدأوا به اول کوړی غل ورک دا چې روجو دل اول کوړی ورک اسی شو هغه کسان چې زما ځان له قبر دې ځان له قبر دې ها وې دمن شروع کې چې روجو ول امیر المؤمنین په دمن ول شروع وي اما سمعتم الله يقول ولتسنوا يريد الله سوي ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم الله وجدوا يشربنا كيني الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وي بديزي کې عمر بن عبد العزيز رحمه الله دغه کس کم چې د ګناه ته حاضر دی او ګناه نه کوي دیم دي چې وګرځو لکه ګناه چې کوي دلیل به سره چې د ګناه کوي دلیل پیدا دی اگر کان دامونه بګنی استعمالي خو دې چې نه ستنو د دې ګناه سره لګي د غیرت په دیني رانه چې راځي پری نو دا یو فائدې سره یاد ساتي رحمان بندگان چې کله قران ووري آیتونه ووري نه غوي نه لاندې نه کانی بلکې بدی کې سوچ کوي د الله د آیتونو سره غو ژوند دیوسی بلکې دا وی د زړونو کولاو دي سته د قران ته او د غوګونه بالکل يخودي او نیولي د الله د کلام ته چې د الله سبحانه وتعالى سوي الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي او زه به یو څو آیتونه ذکر کوم ځکه چې دې مسله کې تفصیلی لاړ شي تدبر القرآن په قرآن باندې په کول یو د موضوع الله د مؤمنانو مبارک وي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان هغه دي چې کله دغه په مخ کې الله تذکر وشي لازمونه ویلي وجلت قلوبهم لازمونه نرم شي لازمونه ورپی وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا او کله چې دغه په مخ کې د رب العالمین د کلام تلاوت وشي الله وي دغه ایمانونه ډیری ایمان به ال ډیر شي چې ته په کې سوچ وکړې چې سوچ وکړې کې ایمان به زړه ډیر شي ته جمعه تر نه وته ما سوته موږ د امام سره کو پایتونه کې سره سوچونه کې سبا سي ایمان ډیر شي نو آیتونه غول واستل شي خو ایمان به د ټولو نه ډیری ایمان به د کم یو ډیری هغه چې به سوچ کړي رب العالمین د قران نازل کړي د دې لپاره دی چې پدې کې به سوچ کو پدې کې به تدبر کو او دې کې څه شک نشي چې د قران تلاوت چې د یو اوچت عبادت دی خدا غټ مقصد نه دی اصل مقصد د قران نازلولو څه دی پدې قران باندې ځان پوه کول پدې کې سوچ کول پدې کې تدبر کول تفکر کول او د دین حکمتونه راويست الله په قران کې وی د دې منافقان مبارک وی واذا ما انزلت سوره کله چې سوره نازل شي فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا د منافقان وخندي وی د چا ایمان ډیر کوی دا دلیل په دې خبر باندې آیت ولې ذکر کو دا دې پر ذکر کو دا دلیل په دې باندې چې صحابه ایمانونه ډیریدو او هو به یو بل توی چې دې سره زموږ ایمان ډیر شو ځکه خو دا مذاق وکړه که صحابه دا خبرې نه کوله په خپل منځ کې هغه به دا خبره کړې نه به کړې نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دغه ایمانونه به د قران سره ډیریدو وجه دا چې هغه به د قران کې سوچ کوي الله نزل احسن الحديث الله خوږی خبرې را کوزي کړي غوره خبرې را کوزي کړي کتاب متشابه مثاني هغه کتاب چې بار بار ویل کیږي حکمتونه پکې دي فائدې پکې دي په پوخوالي کې ټول یو شان دي پرشتینوالي کې د ټول قران سره دی یو شان دي او بار بار ویل کیږي خو دې خبرې ته وکړه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم کوم خلک چې خپل رب نه یریږي او دا قران ووري نو الله غونه بيزيک شي دا سرمنی زګش ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله او بیا چې د قران ووري نو دا سرمنه او د زړه د څه شي نرم شي وسوال الله غزلک چې یو ځکه الله وی غونه فزیک شي سرمنی زګشي بل تر الله وی نرم شي د دې څه مطلب دی مطلب دی دا دی چې کله د عذاب آیت ووري نو غونه به شي زګشي او کله چې د رحمت آیتونه ووري نو شي د زړه سرمندر سره نرم شي د الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفات ذکر کړي په دې قران کې ول لازم که سوچ دی کو ته حیران پاتې شي بده کې چې کوم حکمتونه کوم فائدې پرتی
په دې کې چې کومې خوږې خبرې پرتې دي د دې قرآن دومره زور دی دومره زور الله سبحانه وتعالى سوي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كچرته موږ نازل کړو دا قرآن په سبانه په غربانه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نو دا غرب ریزه شوی خدای انسان دی چې ته په ځل باندې اثر نه کوي قرآن آیتونو ته وایي ګور الله په دې کې وجدا کار حرام دی ګور الله وجدا کار صحیح نه دی ګور الله وی دې سی او کبه باندې اثر نه کوي او غر څومره یو غټ مخلوق ته الله وی کړه قرآن ما بدن نازل کړی دی ریزه شي الله وی د زمواري د قرآن د ماده غرور لم ورکوله چې تاسو باندې د قرآن نازل کوم تاسو په عمل وکړي او د زمکه او اسمانو ته الله ویلو فابين ان يحملنها وانكارك زمکه مو اسمان مو غرون مو موږ بګینې لازم وری موږ نشو ادا کول قرآن باندې عمل کول په دې کې سوچ کول هغه غټو مخلوقات لري انکار وکړي لازم وری موږ نشو اغست خو زمونږ په وګو باندې لازم وری پرته ده د قرآن په موږ باندې اثر نه کوي او په دې غره باندې به د قرآن چې نه دي سي اثر وکړي نو په دې قرآن کې څه پکار دی سوچ پکار کله چې قرآن وې د زړه ژوندې ساته او د زړه په دغه مجلس کې ساته په کوم کې چې د بدن خبره زنه کوم په ډیر وخت کې ګوره بدن د سړی سره خوځل نه وي اوس موږ په دې مبارک مجلس کې نه ان شاء الله دلته بر ټول چې نه سي د زړه سره نه سي خو دې یو کس پکې کې دي چې بدن زمونږ سره دی او زړه چې نه د بچو سره دی زړه په پاکستان کې دی زړه په مزدوري کې دی زړه د سحر سوچ کې دی چې سحر له رزق څنګه ټمه پلاني ته بسیم سبنه نو دا خلک د قرآن نه فائدہ غستې شي چې زړه ژوندې او زړه په ټیم حاضری او وګي خبرې ته خو دی الله په قرآن کې سوي ان فی ذلک لذکرى یقینا په قرآن کې نصیحت ته لمن کان له قلب د چا چې زړه خدای چا شتي هم ته د چا چې ژوندې زړه او القى السمع او وګي خو دی او هو شهید او حاضری په مجلس کې چې د درې خبرې بچا کې وي نه دی به د نصیحت نه او د قرآن نه فائدہ واخلي امام ابن القيم رحمه الله وي الناس ثلاثه خلق بدري قسم دي طول خلق بدري قسم دي اولني رجل قلبه ميت ها بالکل اجلسه دي مړ دي بالکل پزړه کې حرکت نشته فذلك الذي لا قلب له امام ابن القيم د خبر لنډه ختم کړو د خو سره زړه نشته نو دي سیټ تک بالکل زړه مړله ور دې اسنه دي سیټ تک بالکل دویم څه رجل له قلب یسړی د غزلشتي حي ژوندیم دی مستعد تیارون دی خبرې ته ډیر وی خزړی دی سوچ فهم کوي خو مسله پکې ده چې غوږ نه یږي په دې کې مرز دی د الله ایتونه چې کله ویل کی دین خبره کی نه دی غوږ نه یږي نور زړی څه دی زړشتي ژوندې د دویمه درجه کې دي خو دیم څه فائدې نشي غسته کنه زړه خو زما ژوندې دي په دې زړه به سوچ کوم کنه نو چې خبره ز اورم نو سوچ وسنګ وکم لا سوچ د اوریدونه مخکې راځي اوریدونه ورسته دی کنه نه دا زړه خو د ژوندې دی خو څه اوریدلی نه دي چې باغ باندې سوچ وکي د دویم کس دی دریم کس دی چې دا ټول چې رجل یو هغه سړی دی چې قلبه حي زړه سره ژوندې دی مستعد تیار دی هر څه ته سوچ بیم کوي او دا پکې دی چې غوږ میږدي خبرې ته غوږ یږدي نو دا انسان دی چې د آیتونو نه فائدہ دا غستې شي امام ابن القيم رحمه الله د خبرې مطلب دا دی زبر دې وضاحت وکما چې دا اولنې چې کم دی خو بالکل لون دی سنېنی نړون باندې چیړو او سیر ته کې ځړې نشته دا دویم چې کم دی سترګې شته ده مرز پکې سره مرز پکې دا دی چې اغه زیته نه ګوري کوم چې کته غواړي لکه چې سره سترګې غټ غټ سترګې کار کې غوته ته هغه مخامخ غړي بری دیوال لګې دي تو ګور نه هغه غستر ته سره روان دغه ته ګوري نو سترګې شته خو پیدا نشته درې ماغه کسته چې د دسترګې شته او سترګې کاروم کوي او په دې سترګو باندې ګوري هغه زیته کم زی چې د هدف او مقصد
نو دا قران رب العالمین نازل کړي د سره پاره دی تدبر د پاره دی کتاب انزلناه الیک مبارک دا کتاب الله موږ نازل کړي دی مبارک کتاب دی مبارک برکتونه والے د سید برکتونه والے خپل غلاف بوله جوړ کړي خم د کپړو نه ها کی به دوبره دغه برکتی د کور کې وسی برکت وي کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب مبارک کتاب دی تعویذ کې به واچو برکتی دی کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب دی سو سره کو د ګډ بری سجبوړي کې اکسیډنټ باندې کی برکتی کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب دی سو سره کو په ختم کې وای ډوډۍ غنی به ملایي برکتی کتاب خېټه خو به غوړی کنه کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب دی سو سره کو خلوي او به کی نور سره سوال کی ګوره صرف خلوي برکتی دی کتاب انزلناه الیک مبارک برکتی کتاب د سو سره لا بازوی پتاخ کی برکت خوري رچتا خورجو کی سو کی روانه دي دوړي په قران باندې پرتی والله لازم د انسان د زړه دي چې کله په قران باندې دوړي پرتی نو پوجي د امت نشي کامیابی ځکه چې دوی را بیت د قران سره نشته په موټر باندې چې دوړه پریوزي نو منګه سکو صفای کوی مزدوري پکو روزانه په استعمال کې د زمونه نسخه کی جمعه ترشو چې په قران باندې الله دې شرکه ګلاستو ګورغه باندې دوړي پرتی بیا راشو نن شیخ سم الله ولې د امت له کامیابی نه ورکي د يهودو سره ولې الله په دې تندر په الله ولې ولې تبا بربادي کی تب سکه وې زه خو مزدوري کوم زه نور سنه مزل الله السلام علیکم ورحمت الله زه صرف دغه تاسو لره غلم بس کله دې مختصر جواب د سره راي که خو ماته وبګي سنه ما به ګناګار نه کی چرته زه خو الله دې خرس کوله پیدا کړې مله دا د بعض خلکو حالات دا خو د خلکو خبرې دي چې دیسي وکاو دیسي وکاو الله سوي الله وی کتاب ما نازل کړي مبارک کتاب دی یلا ولي ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب وی چې دي آیتونه کې تاسو سوچ وکړئ او د دینه نصيحت واخلي خاص کر د عقل خوندن الله یاد کړي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها لو دخل قلوب القرآن کې سوچ نه کوي ګوره په دې زړه تعالی پرتی دي په قرآن کې سوچ کوه د صرف دغه نه چې ترواله او دې سویا د بس کې د اخبار په شان وې دي دې بلېږي ته پته نه چې د قرآن وای نو ته به ال پته ولګي چې د پاڼه ختمه کړو کړس دې ووري نبي به دې ګوري بیا به دې ګوري ته پته یو بل مخ کې لګي نبي به دې بلته بیا به اخبار ګوري کم سره دې قرآن وې دې قرآن متاثر شي ها دې څوک متاثر شي اسی شونډي باندې کړه شونډي نه راکې نو په دې قرآن کې چې دې سوچ کوي افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله په قرآن کې بعض مثالونه ذکر کړي نبي با اغه نه بات سوي دي مثالونه ډېر خوږه خبره کوي الله وتلك الامثال نضربها للناس الله دا مثالونه ذکر کوم دي خلکو د پاره چې خلکو ته خبره شي واضح شي اوس ګور مثال ګور ذکر د ټولو خلکو د پاره للناس مخکي وما يعقلها الا العالمون خو په دې مثالونو باندې الله وي په خلک پوي ذکر خو ټولو د پاره دي خو ټول پوي نه ټول نه پوي بعض خلک دي ډېر اوچت ذهن والي او هغه د قرآن کې سوچ کې الله هغه په دې مثال پوي دا ټول خلک نه پوي صرف دا ورې دوسره سره به خبره نه پويږي دا یې سره سوچ کې په خبره کې رسول صلی الله علیه وسلم په قرآن کې سوچ کو دا غي به مثال تو ذکر کوم حذیفه رضی الله عنه وی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم ليله یو شپه د رسول سره ودرېدم ما چې تهجد به رسول سره وکړ فافتتح البقره شروع لسنه وکړه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه وما چې دې سلو آیتونه سره رسول صلی الله علیه وسلم دغه کې رکوع فمضى لا رسول آیتونه تیر شو رسول صلی الله علیه وسلم ما په دې ځل کې ویل ولاړې ما يركو عند ال200 زد وسو سره وکړي فمضى لا رسول صلی الله علیه وسلم واړل بما جاء سيد سوره بقره وبقوينا فمضى فافتتح آل عمران شروع بما جاء سيد آل عمران وبقوينا فمضى فافتتح النساء
سورۃ النساء به شروع کړ او درې سورتونه د رسول سم په یو رکعت کې ویلي سورۃ بقره آل عمران او سورۃ النساء دا تقریبا شپږنی پنځمه سپاری تقریبا پنځمه سپاری رسول سم په یو رکعت کې ویلي خو دې رسول سم تلاوت ګور تلاوت دي سینه دي څنګه تلاوت دي وی اذا مر بآية فيها تسبيح کله چې رسول په آیت باندې تیر شو پای کې الله دې ویلو چې پاکي وای سبحان رسول سم په پاکي ویلا دې دوی په قران کې سوچ و اذا مر بسؤال سأل الله نجيب سو وخت به مساله باندې بتیر شو الله نه سوال مو وخت و اذا مر بتعوذ تعوذ په ځکه به خبر راغلی چې په الله پورې پنایونی سي پلاني شي پورې نو رسول سم پنایونی دا دلیل به دې چې رسول سم په تلاوت کې څه کوي سوچ کوي پنځه مصیبارو کې رسول سم سوچ کړي وره ها قران تدبر سره وي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا حدیث متفق علیه حدیث دی وې زه ورته رسول سره ناس مې رسول سم ما ته وی اقرا قران ویلک رسول سم دی اجازه قران په غنه نازل شوی خو بل ته وی وی ما ته یا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل يا رسول الله زبستاذ هم کې ستلاوتکم قران په تاسو نازل شوی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم وی فما نازل شوی دغه ته وی فقرات سوره النساء سوره النساء می شروع کړه حتى اذا انتهيت الى هذه الايه کله چې دې آیت تر ورسېدم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد اے پیغمبر نو هغه ورځ بسنګي چې زه په هر امت باندې دغه پیغمبر گوا کوم او تا به زه په پیغمبرانو بیا گوا کوم وی رسول الله صلی الله حسبك الان ودرګ بس فنظرت اليه استرګي مې اوچتې کړې فاذا عيناه تدريفان رسول الله دسترګو د اوخ کړهونی د اوخ کې زبري ګیرل تجدید څه مطلب دی چې رسول الله د قران کې سوچ کوي کنه سوچ کوي ځکه خو بجړا شو کنه اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري بالکل دي شو لکه څنګه چې الله په قران کې ذکر کړی چې کله به په مخ کې ایتونه ویل کېدو دغه د سترګو نه به وخ کې رواني وي دغه نه به وبني ذکر شي عائشه رضی الله عنها چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په هغه مرز کې بکم کې چې رسول الله وفات شو چې مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر ته وایي چې مخ کې شي جمع وکي و ان ابا بکر رجل رقيق یو روایت کې راځي اسیف او ډیر جاړي په یو روایت کې د الفاظ راځي کان ابو بکر صدیق رضی رجلا بکا ډیر سخت به جړل لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن دسترګي به دغه په طاقت کې بیانوي کله چې هغه چې قرآن به شروع کوي د سترګو به بيد شروع د سبسه خیال چې ابو بکر صدیق اصلي کېږي ځکه د سترګو نو کې وي سوچ کوي عمر رضی الله عنه ابد شپې ګرځېدو کله چې خلیفہ یو شپه راوته یو کور نه تلاوت راتو ناغه دې زغو کې خو چې کور کم تلاوت کې ناغه سورۃ الطور کې لګي او الطور تلاوت کو دې آیت تر ورسید ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یقینا الله وی استاد رب چې کوم عذاب دې د برایشي وسو کې لري کول نه شي الله وی عمر رندي دروازې سره کېناستو په جړا شو نبی کور تلل نو یو میاش نه جوړو خلک به ته پوښ لګو صرف درې دوه ایتونه دراسه ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع امير المؤمنين یو میاش نه جوړو سوچ کیو چې دا بس کېږي نه کدا عذاب په مونږ باندې راشي دا خو هغه سوچ کو ځکه خو دې شي مونږ د ایتونه سوسو پیری ویلي دا به مونږ ویلي کنه به ویلي تاسو د ایتونه ویلي کني چې دې چې ولاړی چې الله وي زما د عذاب بل لازم راځي نه دي چې به مار شي ولاړی دي چې ما له من دافع سوق لري کول نشي چې د سوچ دي چې کړل چې زمانه د عذاب څنګه لري کی نه زموږ مقصد دی په ټول کال کې مونږ کله قران وایو ها روزي کې سپینه ټوپۍ اجامت غټ شي تسبیح بلاس کې نو مانځ سره ویل کینو په روزي کې نبي په دې روزي کې قران وایي هغه مقابله کوي ورته تاسو به ختم کړي هغه ما دوه پیر زه خو دریم کې لګیا تاسو ختم کړئ ما زه پنځم کې لګیا زه ختمو په ټول کال کې دغه وخت قران وایي هغه په خلکو سره مقابله وکي او خلکو ته خي دومره به ختم کو دومره ته ولي خلکو ته خپل کار کوا نه خبره ټول مقصد دا چې په قران کې سوچ کوي او په اخره کې یو
لنډه او خبره به ذکر کما فائدہ چې په قران کې سوچ کول غواړي نو په یو خبرو عمل کوي ته په قران کې سوچ کې او درته وایم د بعضو کسانو ګره د قران موږ لري کړیو نو دې مثال ورکوي قران غټه غوخه د امتیانو خېټې سدي حدیث یې کې د ماشومانو غټه غوخه به بدر راځي د بزرګانو قصې چې د بدر نه دي او قران څه دی د بدر راځي خېټه باندې خو د بزرګانو دروغ د قصو د لاسه راځي د قران د لاسه تاسو د قران د ایتونه اوري بچا د خېټه باندې لږه سوګي پوه نه شو صبر خواږه ایتونه صبر خو کلام دی نو دي خلکو خبره مې نه ګوره چې تاسو په قران نشي پوي دي دوی وای تاسو نشي پوي دي در دوی خبره ده خرج ګوري زموږ د عرب سوي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله مو خو آسان کړي نو الله ما آسان کړي او دوی سوي قران څه دي ګران دي او تاسو په سلو کې چې خبره به صحیح الله سبحانه وتعالى خبر صحیح نه اول کار داو کې چې قران سره محبت ساتنه توبه کې سوچ کې چې محبت ته سره سوچ وکړي کنه چې محبت ته به سوچ نشي کول دوی مده رب العالمین ته سوالونه کوه دغه دعاګانې غواړي چې الله ما په قران پوک چې کله دې دا دعاګانې او دا سوالونه الله نه وختو ته په قران باندې پوک درې مده چې د علماو سره ډیر کېنه د علماو په مجلس کې کېنه نو ته په قران باندې سکی پوک دا بس سوی زمونږ سره په درسونو کې نه کېنی الکه ورینه کېنی ته ما جی قران یاد کړي وسید نو څه قران ته یاد کو نو څه شي جل تعالی یو کس موږ بل راولو هغه ته یاد نه خو ناظری وي ناظری چې وي دی یو شی سپرخ بکی اس پرخ بکی سب د یاد کړي او چې به ترجمه وکړه لفظي نبی ابو سره خبري سوکو کی بیا خلار شیخ الحدیث او شیخ القران شو نو صرف سي توتی ګردان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نجدي شک بدی کتاب کې د هدایت لپاره د متقین الذين يؤمنون بالغیب مخدروان خاص صحیح شونه موږ په قرآن باندې پوک وی پوګولا کار موږ نه کوو دغه ترجمه ده ځکه چې د غریب بخپل نه پوه دي څه مطلب دی نو د علماء سره وکینی عالم سره وکینی قرآن به کولاو کې د ترجمه په درس کې کینا د تفسیر په درس کې کینا نه ته په قرآن باندې شي پوه بشي بل کار دا کوا سلورم کار دا چې قرآن په خوګه وسره وای دي سره د اثر کې پنځم دا د پتادي سره وته پنځم دا چې قرآن په تیز اواز سره وای او چې کله خلکو به مخ کې په جمعات کې نو په دې سواس سره چې خلک بنه تنګي او چې ځان له کور کې راځي په تیز او سره قرآن وي د دې کې سره سوچ کوي او تجربه وکي نو دا قرآن په خوګه وسره وای په تیز وای بل دا چې تکرار کوي په مخ وای ومه خبره ده چې یادوي قرآن چې بار بار وي یادې دې سره انسان په قرآن کې سوچ کوي دا بعض تفصیل د دې خبرې چې په قرآن کې تدبر او سوچ انسان څنګه کوي